ماشوم پغی کی نیولې د امیر المؤمنین ترالا ورته څوي وای تعال یا امیر المؤمنین تعال راشا حضرت عمر د قجرو په باغ کې ناشته او کمیس ته ټاکای ګنډي کمیس کې خو په من دراغه بیبي وه څه تکلیف الله ورته امیر المؤمنین په دې مې پوي کچ دا قران چې توې چې دا د مسلمان د ژوند قانون دی نو دا قانون یوازې موږ د پاره دی او کتا د پاره هم دی موږ د پاره عمر فاروق ورته بیبي خبر ادا ده چې د خدای په قانون کې ترمیم نشتا د خدای قانون د شاو د غدا د پاره د امیر او د غریب د پاره یو شان نه وی فرق پکې نشتا وینا وی چې فرق پکې نشتا زماده پغې کې ماشوم چې د داستا امانت ته استازوی ابو شحما ما سره زنا کړی دا او دا داغې نه پیدا وی نو ما ستا په دربار کې عرض وکړو اے عمر دینه مخکې ته پوهېږه او ستا خدای دې پوهېږي الله عمر راغی ورته بیبي خدای په امان ته ځه کور ته راغی چې کور ته راغی زوی روټۍ خوړه چې روټۍ خوړه بابا ولې پریشان غوندې عمر فاروق ورته وایي بچیا روټۍ وخوره په مړه خېټه ما ته داسې معلومیږي چې ستا نن اخري روټۍ د زما په کور کې زوی ته وایي روټۍ وخوړه او را روانې کو لاس نیونی و بارې رویسي ورته وی چې تا پلانې خزه سره زنا کړې ده هغه وی چاو پلاره کړې مې ده ویلی منکر ولی نشوي چې نه مې دا کړې ویلی یو مې زنا کړې ده هغه جرم مې کړې ده دویم جرم د دروغ ولی وکم دروغ ولی وې رمخ کې مسجد نبوی ته راوست دا مې دې پوروي چې دا جمعات یوازې د منځونو ځای نه دی جمعات د مسلمان قوم د هر فیصله ځای دی په دې کې به هر فیصله کی جمعات ته راوستو او جلاد راغختو ورته چې جلاد زما دې زوی زنا کړي دا او د اقبال جرم کو قران ویلی دی الزانیت والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدا چې وادي نه کړه او سړی او خزه زناو کې نو سل دوره وای نو زما دا زوی غیر شادي شوده دی ما په د قران د حکم مطابق د سلو درو حکم اے جلادا کتا پزړه کې مرا واست چې دا د عمر امیر المؤمنین زوی دې لګ به پرورو وهم نو په قیامت کې ته پويګا او ستا خدای دې پويږي وਹੀ به او سب به وਹੀ وبکې څوک سب به وਹੀ دوره وحل شروع شو د مدینه منوره لوی لوی سرداران را له عمر ته جرګه وکړه چې ستا د زوی قران ډیر مزیدار ولید د سزا مونږ لرا کا خود ته مور کوا عمر را پاسې دا تقریر وکړ ورته وی او قوم واوري زما د خدای قانون دا دی د قران کې لیکي ولا تزر وازره وزر اخرى زما د خدای قانون دا دی چې ګناه چې چا کړی وي نو بلا به ماغه ته پسر وي قانون دا نه دی چې ګناه یو کړی وي او سزا یې بل ورکړي شي دا قانون نه دی ګناه د کړی دا هم به سزا بوختاوي اتیا دورې چې د عمر زوی لگاو شو پلار ورته ولاړ دی
نو پلزوی آوازو کو پلار تا چه بابا جانا ډیر تګې شم لګي او براکا عمر ورته بچی استاد هر وای سره زما د زړه نه ویني جدا کیږي خصوکم یو طرف ته د خدای حکم دی او بل طرف ته د زوی مینا ده اے بچی دا الله د حکم په مخ کې دستا غوند لکونه زامن قربان شي اتیا دوره ولګې دي شل پاتې دي کشل نورې ولګې دي او ژوندې پاتې شوي او بابا اوس کې او کمر شوي نستا او بابا په حوض کوثر د محمد رسول الله دلا سوي سلام دوره چې څو وخت ولګې دو ابو شحمر او غرزید عمر فاروق اعلان کو ټولو خلقو ته جزای تاسو سلارش پدې می گواه کړی چې سبا د قیامت په ورځ خدای ته وایي چې اے پروردگار عمر ستا په قران داسې عمل کولو چې په خپل کور راغله نو اومم صرفاو نکړه زوی ته ودرې دوی ورته بچیا کمر شوي نو د مرګ نه رستو بستا ملاقات شي د جناب محمد رسول الله سره نو دا د درو ټول تغمی او موړې ورته وخایا زما سلام ورته وایا او دا ورته وایا چې یا رسول الله عمر وی چې تا نرستو ما پاغه قانون داسې ایمان ساتلې دی چې خپل ځامن مم په باندې قربان کړ ایمان دیته وای ایمان پامارت کې دیتا وای نیمش پدا بار رہوت نیمش پدا گرز دیوال تا وگنی دروازے تا وگنی دے کور کی چاہتا تکلیف نہیں دے کور کی چاہتا تکلیف نہیں دے کور کی چاہتا زکا چه زما پا حکومت کے کپا یو کور کم چاہتا تکلیف ہو جواب بے زور باروتو د خار نه باروتو یواز نیمش پدا او یواز د خار نه باروت سګوري چې یو سړی ناشته د جونګړې په خوا کې او جاړي او ډېر جاړي عمر فاروق ورته بچي اولی جاړي آسری ورتدا سے وکتوے زکا کا لار لنڈا وسد غریبانو په زخمونو مالګي دوړوي پختنی سلکه خو زلار وا عمر فاروق ورته وی چې جاړي ولی کې دیشي چې تا تدا سے تکلیف وی چې زه رفقول شما اوس سړی تدا سپتا د جدا امیر المؤمنین دی ا مسافر ورته وی چې بدی جونګړه کې مې دنه خزا دا واغه بیمار ده او هغه ته درد زی لګیدلې ده بچا پیدا کیږي په دغه ټیم کې زور نږدې کېده نشم او بل خزاشته ده نه غریب ما او د خدای غریب ما او د خدای نه هر ما نه مې د ډاکټر واشتاو نه مې د داینې واشتا نه را سره څوک راځي چې په دغه وخت کې مې د دې خزې خدمت وکړي نو جاړم زکه چې اسنه چې چرته مړل شي الله حضرت عمر وستا خزی ته د خدمتګاری ضرورت ته ویلا وې یو منټ په یو منډه کور ترا او خپل خزه را پاسوله خزه را پاسوله څه چل دی ویاله بیبي زر کوا په خدای قسم چې الله پاک د جنت دروازې درته کولاو کړی دي د داسې لوی خدمت موقع درته پلاس دروسته دا چې شاید چې په ژوند کې داسې موقع درته بیا پیدا نشي دیو غریب خزه دا بچه پیدا کیږي کدی وخت کې څه ضروری د خزو سشیزونه میزونه یم ځان سره راوال حضرت عمر بی قجوری او ستوان راواغستاو عمر مخ کې او خزه ورپسې او په دې مېرو کې منډي وای عمر چې ورسېدو د غریب جونګړې ته
بی بی چې دننه کوله نو لاس نه ونیوا ورته او بی بی استاد د خدای په ذات قسم وی چې د دې غریب د خزې داسې خدمت وکړه چې د خپل خور او یاد مور وی. بی بی دننه لاړه عمرم بار پسمکه هغه مسافر سره کېنا ډېر سات تیر چې وخت تیر شو نو بی بی دننه د عمر فاروق आवाज چې یا امیر المؤمنین مبارک شو وراره دې پیدا شو مبارک شو وراره دې پیدا شو ابا چې کوم غریب سره ناس په پر یک دې دوه چې د امیر المؤمنین دی خزین دننه په لړزان شو چې بار امیر المؤمنین ما تر غلې او داد امیر المؤمنین خزه زما دومره خدمت وکړو خزه او خاون باندې لړزاو لګید د خزه ایمان تا وګوره چې د مزدور بچی تا د میړه وراره وای نن به د مزدور بچی ته د خان خزه دا غوراره وای. عمر فاروق اگر مزدور رپیگی لگیا دے نو عمر ورته وی چې بجا اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا بجا اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا غلامی کی سند شاہ امم سے پا نہ سکتا تھا وہ مسافرہ کزد غریب و خدمتگار نوی زد غریب و همدرد او پنی مشپا میں خزد غریب و خدمت لنوی راوستے نو نن بزمان آما دا محمد رسول اللہ دا غلامانو پلسٹ کی لیکلے دانن چیز عمر ما او پا دنیا کی ملو یا سلسلہ دا پا خدای قسم چلو اکڑے خدای زکایم چیزان خاوری گنما تاسو خیال کر حضرت عباس راغه دعوی وکړه په امیر المؤمنین عمر فاروق باندې عدالت کې چې حضرت عمر زما د کور پرناله غرزولې ده مجسټریټ سمن واستولو په امیر المؤمنین پسې چې عدالت ته پیش شو امیر المؤمنین را روان شو او عدالت ترا قاضی ناستے او امیر المؤمنین ولار دے وی حضرت عباس پتا دعوی کرے دا چې د زما د کور پرناله غرزولې دا جواب وکا کني قیدون دے امیر المؤمنین ورته وای چې دا پرناله ما زکه غرزولې دا چې دې پرنالي کې او بچرات لې د باران نو د مسجد نبوي دیواله والو نو دیواله خرابول نو زکه ماوي چې دا پرناله غرزوا حضرت عباس ته وای چې استوایا حضرت عباس وی په عدالت کې چې دا پرناله ما د محمد رسول الله په حکم په دغه ځای کې لګولې وا او په دغه وخت کې د مسجد نبوي دیوال موجودو کله دیوال وجوه نو پیغمبر پکارو چې ویلی وی چې دلته ملګوا کم شي چې پیغمبر لګولې وی عمر استا حق نشته چاته وغورځي حضرت عمر تا عدالت وکړه چې پرناله به لګیو یا به سزا درکاو ما عمر فاروق وی چې عدالت دا فیصله کوي کدا فیصله ز پخپلا وکم عدالت ورته وی چې ته وک وی دا پرناله چې زما د محبوب په حکم لګیدلې وا نو سزا دادا چې اوس دا عباس به زما په دی وګو باندې خپې کیږي او دا پرناله بیا په دې خپل ځای باندې ولګي امیر المؤمنین د جهان د تمام عرب او عجم امیر او سردار
هغه حضرت عباس پوغو باندې سوري او ورته وی چې دا پرناله بیا په خپل ځای باندې ولګوا. عدل او انصاف دې ته وای. کته واقع د ملک سربراه نو تبع عمر فاروق غوندې د شپې ګرځي. نیمه شپه ده یو کور کې بڼ کیږي غوږه ورته ونی چې غوږه ورته ونیو نو یو خزه یوازې پرته ده او اسمان ته ګوري او جاړي او د خاوند درمان کوي. په کور نه خاوکړه سبا هغه خزه دربار ته وغوښته. بیبي تا بیګا ولې جړل؟ وې صاحب زما خاوند تا غزا تاستولې. وې څومره موده وشوه؟ یو کالوش. عمر ورته وی تکینه لګه بیبي زرا اعظم. عمر کور تراغه خپل خزه ته وی چې بیبي په دې مې پوي کا چې خزه سره څومره موده خاوند نه نو دا گزاره کولې شي. نو بیبي ورته وی چې سلور میاشتې نهایت شپږ میاشتې دومره پورې د خزه وخت یې دیش. حضرت عمر راغی سرکاري آرډر یې وکړو چې څومره کسان غزا لذي او چې شپږ میاشتې تیریږي فوراً به کور ته واپس راځي او د هغې په ځای به نور سړي بیا شي. او بیبي ته یې وویل چې نن سبا به ستا خاوند واپس سپیشل سړی ورپسې ولېږلو او د محاذ جنګ نه د هغې مېړه واپس کور ته راوست. د یو غریبې ښځې بیا د شپې ګرځي غوږ به داسې دروازې ته کېښو چې دې کې هسې نه چې څوک فریاد کوي سبا به مانه خدای تپوس کوي. یو کور دی د مور او لور پکې جګړه ده. مور یې پایو کې اوبه واچوه، لور یې حضرت عمر حکم کړی دی چې پایو کې اوبه وانه چوه. مور یې ورته وی عمر نیمه شپه ده چرته اوده به پروت دي. لور یې وی مور خبره ټیک کې عمر به اوده پروت دي خو د عمر خدای خو اوده نه دی. د عمر خدای خو ما ته ګوري. زما عزیزان د کم حاکم په زړه کې چې د خدای یاره وه والله العظیم هغه ویمنا او د خلقو پړه کې د هغه یاره دغه عمر چې ووالی شو حضرت علی راغی وی یو حکیم راولما اس راکړي پاسور شو یو لارې کلی نه حکیم را روان چې نیمې لارې ته راغی حضرت علی ورته وی حکیم صاحب کوشه او زه واپس. وی ولې عمر وفات شو؟ ورته څنګه وفات شو؟ څوک خو راغلیم نه دي څه خبر؟ وی بس وفات شو. وی ما به پوهې وی دا وګوره پردی چیلې پردی بوټي خوري لګیا ده. عمر چې ژوندی و نو پردی بوټي پردی چیلې نشو خوړی. د کوم امیر چې په زړه کې د خدای یاره وه داغه په یوازې په انسانانو حکومت نه والله داغه په حیواناتو حکومت. دغه عمر جهاد دی په یو ځنګل ورله مرګرو ورته وی دی ځنګل کې زمری دي غرق بشي. عمر غوګونو کې ګوتې ورکې او اذان شروع چې اذان وکړو نو ځنګل ته وی او ځنګلا او د ځنګل حیواناتو مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپیان په دې لار زو د لار خالق ہے. صحابه قسم خوري چې ډلې ډلې زمری مولید چې د ځنګل نه تختیدو مونږ له لار پرې خو. عزیزانو دغه عمر دی د مصر یو وفد راغی چې دا دریای نیل چې دی کال کې یو ځل راوچت او مونږ یو جوړه کړی جینۍ دغه دریاب ته چې وروغورځو نو سر ټیټ کی بیا کال پس بیا راوچت شي بیا دا چل کو. عمر وی خاغ دو ګوتې چټي ولیکل په وی لیکل چې دریابا کته دا کار د خدای په حکم کې خو ټیک ده او کته په خپل اراده کې نو د عمر نامه دی اورېدلې دا وکنه. مورخین قسم خوري چې دا چټي دریاب ته واچولو هغه چې دریای نیل سرخ کته کړی دی ترنه نه بیا نه دی وچت.
د حکمران طبقه چې د زړه کې د خدای یره وا والله دریابونه تیریږي د ځنګل زمری تیریږي ځنګل زمری عمر خو ډېر لوی سره و